الرحمن الرحیم. رزو نن اکسل پروګرام ته او په اکسل پروګرام کې به موږ نن په سیلز فارمیټ باندې اصل کې ډېر خبرې کوو. سیل ګروپ باندې دغه موږ سره انزرټ ته بیا ډیلیټ ته فارمیټ ته اصل کې ډېر په دغه باندې به موږ خبرې وکړو. مخکې له دې نه چې موږ انزرټ ته راشو، په انزرټ باندې خبرې وکړو، موږ یو ډول جدول دلته جوړو، آیټم، پرایس، بل موږ سره یونټس، اماونټ. آیټم موږ سره USB CD PC ماوس، موږ سره چې ډبل ریم. پرایس قیمت څونه دی؟ موږ سره 1200 200 12000 300 3000 1 2 1 2 1. اماونٹ لپاره دسی کو از ایکول پرایس شفت اتو سره ضرب یونټس. دا به تاسو راواخلئ، کنټرول ډي به کوئ، فل ډاون به کوئ، دا ځان سره انتخاب کې دلته راشئ او بیا آل بارډر ته آل بارډر ورکولی شئ. اصل کې ډېر داسې دا راشئ، بیا بولډ کې درسته. دا وګوره موږ سره د دغه یو عدد قیمت دغه شی رالی. صحیح ده، موږ سره وګورئ تاسې دغه موږ ځان سره یو جدول جوړ کړ. راځو د نه وروسته په انزرټ باندې خبرې کوو. زه ورته وایم دغه 3000 عدد چې کوم دی دا موږ سره ښکته که لاندې راوله. تاسې به دلته راشئ انزرټ باندې به کلیک وکړئ. اصل کې ډېر تاسې وګورئ دا به موږ سره څنګه شي، ښکته راشي. وګورئ دلته اصل کې بیا انزرټ سیل ته راشئ. تاسې ته به دلته یو آپشن درکړي، وی شفت سیلز ډاون. دغه سیل در سره ښکته بوزو یا نه رایټ طرف ته در سره یا انټر رو درته بله انټر رو یا کالم در سره انټایر خودین. نه زه ورته یم دغه شفت سیلز ډاون، دغه سیل راته څنګه اصل کې ډېر موږ سره ښکته کړه. دلته به ته راشئ او دا به ورته بیا څنګه کې اصل کې ډېر دلته مرج کړي او مرج نه به وروسته ولیکي موږ سره داسې شی دی اصل کې ډېر دا موږ سره ټوټل اماونټ شو. اصل کې ډېر ټوټل اماونټ دا موږ سره اصل کې ټوټل اماونټ شو. دا وګوره موږ سره اصل کې دا به ایکو سم رابه شي، دا به ټول ځان سره څنګه کې اصل کې انتخاب کې دا به موږ سره اصل کې ډېر څنګه شي ټوټل اماونټ شي. دا موږ سره کومه طریقه ده؟ دا موږ سره د طریقه وه د انزرټ کې سیلز انزرټ سیل کې موږ سره طریقه وه. بل موږ سره انزرټ شیټ رو. زه ورته یم د دغې د سی ډي نه پاس ما سره یو بل رو په کار ده. اصلي رای به شي انزرټ شیټ رو ته. وګورئ موږ سره به یو دانه رو په راشي. زه به ورته وایم ووایه که دې کې ولیکه، دې کې موږ سره ماوس واخله، څونه 300 او 1 دانه. صحیح ده، اصل کې ډېر تاسې به دا وګورئ ځان سره. دلته موږ سره یو هغې نه وروسته دلته هم کولی شئ، په ده کلیک وکړئ ورته انزرټ. اصل کې دلته تاسې ته به انزرټ شي. بل موږ سره انزرټ کې چې دا انزرټ شیټ کالم دی، تاسې دلته کلیک وکړئ ورته یم د آیټم نه وروسته ما سره یو کالم پکار دی یا د پرایس نه وروسته ما سره یو کالم پکار دی. انزرټ ته راشئ، دې ځای کې هم انزرټ کولی شئ، نه دلته راشئ انزرټ ته او په انزرټ شیټ کالم کې دلته هم تاسې کولی شئ ځان سره یو کالم واخلئ. زه ورته یم دا مې مال په څونه پرچیز کړی دی، نو اصل کې ډېر تاسې کولی شئ دا هم ځان سره څنګه کوئ د انزرټ کالم ځان سره راولئ. نه زه ورته یم د یونټس نه دې طرف ته مې پکار دی، انزرټ ته راشئ، انزرټ شیټ کالم ته راشئ. اصل کې ډېر وګورئ دا به موږ سره اصل کې ډېر څنګه شي راشي. زه وګورم ما سره یو شیټ دی، زه ورته یم زما بل شیټ هم پکار دی، انزرټ ته راشئ، انزرټ شیټ. وګورئ موږ سره به دویم شیټ هم څنګه شي انزرټ شي. دا اړوند موږ سره د انزرټ خبرې وي. بل موږ سره راځو ډیلیټ ته. زه ورته یم دغه سیل ما سره څنګه دی اصل کې ډېر ما ته ډیلیټ کړه. دلته به راشي ډیلیټ سیل باندې به کلیک وکړئ، ورته شفت سیل لیفټ او بیا شفت سیل اپ. دا به تاسې ځان سره دا ووهئ اوکې کړئ. اوکې کو موږ سره به دا څنګه شي ډیلیټ شي. دغه لاندې چې کوم موږ سره کوم سیل دا به موږ سره څنګه شي پورته لاړ شي. زه ورته یم دا ما سره 900 ما سره اصل کې ډېر ډیلیټ کړه او دا تاسې ووایئ شفت سیل اپ. دغه لاندې 3000 چې دي دا به موږ سره پورته انتقال شي. ورته یس وګوره موږ سره به څنګه شي اصل کې ډېر او به موږ سره پورته انتقال شي. دا موږ سره لومړی د ډیلیټ سیل دنده وه.
زه ورته وایم دغه رو چې دا دغه 5م نمبر رو دا ما سره لرې که په کار مې نه ده، یا ما سره 8م نمبر رو چې دا په کار مې نه ده. ډیلیټ ته راشي، ډیلیټ کې بیا ډیلیټ شیټ رو ته راشي. اصل کې ډېر موږ سره ولري شي. زه ورته وایم پرایس کې دلته پرایس نه وروسته یونټس ما سره نه دی په کار. ډیلیټ ته راشي، ډیلیټ کې ډیلیټ شیټ کالم ته راشي. وګوره اصل کې ډېر موږ سره به څنګه شي ختم شي. دا د موږ سره د دنده اول موږ سره څه شی دی ډیلیټ شیټ دی. زه شیټ 2 کې ولاړم ورته وایم دا مې په کار نه ده. دلته راشي ډیلیټ شیټ ته راشي. ډیلیټ شیټ کې اصل کې ډېر ځای کولی شو، یا نه د دې تر څنګ دلته هم کولی شي. په دغه رو باندې کلیک وکړئ بیا ځان سره څنګه کوئ اصل کې ډېر ډیلیټ کوئ، یا دلته یونټ ته راشي رو ته راشي رو ډیلیټوئ ډیلیټ ته کولی شي. تاسې دې لاره هم څنګه کوئ ځان سره ډیلیټ کوئ. دا موږ سره ډیلیټ اړوند خبرې وي. ډیلیټ شیټ وسته کولی شي شیټ څنګه کوئ اصل کې ډېر داسې ډیلیټ کوئ. بل موږ سره رو هایټ دی. د دغه رو هایټ موږ سره اصل کې ډېر څونه دی. تاسې کولی شئ د رو هایټ د لارې هم ورته اندازه وټاکئ. زه ورته موږ سره دی د رو هایټ 100 اوسي. وګورئ اصل کې موږ سره به د رو هایټ څنګه شي 100 راشي. بل موږ سره که چیرې زه دا روګانې ما سره ګډې وډې وي، څه زیاتې وي څه کمې وي، د یو هایټ ډېر وي د بل کم وي، او دا چې زه هر یو ترتیبوم دا ما سره څنګه کوي ډېر وخت نیسي. دا دلته ترتیب کوم ډیر زیات وخت اصل کې ډیر ما سره نیسي، غیر منظم دي. تاسې به انتخاب کړئ دلته به راشئ ورته اټو فټ رو هیډ اتوماتیک ډول به تاسې سره دا روګانې څنګه شي فټ شي. بل موږ سره اصل کې کالم ویټ دی. کالم ویټ وګورئ موږ سره که دا کالم دومره وي بل کالم دونه وي، دا کالم موږ سره هایټ دونه وي وایټ یې دومره وي. زه ورته وایم دا موږ سره کالم ویټ یې څونه شي باید دا موږ سره کالم ویټ چې دی موږ سره راشي. راشي بیا کلیک وکړئ پلس به شي تاسې سره اصل کې نه. زه ورته وایم دا موږ سره څنګه اوسي، دا موږ سره اټو فټ کالم ویټ اوسي. وګورئ موږ سره اټو فټ څنګه شي موږ سره راشي. دې نه موږ په ډېرو ځایونو کې استفاده کوو. ورځونه یو مثال یې وایو، زه به ورکړم نیم، بیا دلته ورکړم موږ سره فادر نیم شو اصل کې ډېر، بیا به دلته زه ورکړم موږ سره ورځې چې کومې دي هغه ډیز دي موږ سره دلته به ورکړم 1 2. دا به تاسې راواخلئ بیا به وروسته موږ انشاءالله په ده باندې خبرې وکړو. دا به تاسې څنګه کوئ سیریز ته راشئ 1 2 3 رو د لارې بلکل دا به موږ سره what is the problem there. وګورئ تاسې اصل کې ډېر ځان سره دا ما ورکړه. زه یو حاضري جوړوم. دا به تاسې انتخاب کړئ. لومړی دا ټول به ځان سره انتخاب کړئ. هغه نه وروسته به راشئ تاسې اصل دلته به اټو فټ کالم ویټ ته به راشئ. بیا که نه خپله خوښې فارمټ ورکوئ دلته به راشئ فارمټ ته. فارمټ کې به ورته ولیکئ ډیفالټ ویټ 9.3 سټنډرډ کالم ویټ دی موږ سره. نه زه ورته وایم دا موږ سره 3 اوسېږي اصل کې دا ورته اوکې کوئ. دا ځان بیا تاسې وګورئ. زه ورته وایم دا موږ سره داسې اوسي. نیم ډیس دی موږ سره هم داسې اوسي. فادر نیم بل موږ سره نیم اصل کې ډېر څنګه شو نیم هدي موږ سره څنګه اوسي را دي شي. وګورئ په اسانه طریقه باندې تاسې کولی شئ ځان سره یو حاضري جوړه کړئ. بیا دلته راشئ اصل کې ډېر زه ورته وایم نه د دغه دا فارمټ چې دی دا اوس هم موږ سره څنګه دی اصل کې ډېر غټ دی. فارمټ ته راشئ او ډیفالټ ویټ ته دا ورته 2 کړه او بیا یې اوکې کړئ. تاسې سره به دا څنګه شي دا به تاسې سره اوکې شي. then select this one and to default weight 2 اوکې. دا به موږ سره څنګه شي برابر شي. یا موږ سره اټو فټ یې کړم. اټو فټ کې به اصل کې ډېر موږ سره څنګه شي دا به اټو فټ شي. وګورئ دا اسانه طریقه ده دا زره د جوړول. غواړئ ځان سره اوس دلته به اټینډنس شیټ ورته ولیکئ. دلته راشئ په ده کلیک وکړئ انزرټ یې کړئ. انزرټ ته راغلی دا وګورئ تاسې به دا ځان سره مکمل راواخلئ مارج یې کړئ ځان سره او بیا ورته ولیکئ اټینډنس شیټ. نو تاسې کولی شئ دا ډېر په اسانۍ سره ځان ته جوړ کړئ. اټینډنس شیټ مو ورته ولیکه. موږ سره دا د ټایم موږ سره چې هر څه وي هماغه تاسې کولی شئ ټایم هم څنګه کوئ په یو ټایم کې کولی شئ تاسې څنګه کوئ ورکړئ. نو دا د حاضرۍ د جوړولو لپاره څنګه وه ډېره اسانه طریقه وه. که چیرې موږ سره دا یو غټ وي بل وړوکی وي یو رقم وي بل رقم وي دا به تاسې اول کې اصل کې ډېر ځان سره به انتخاب کړئ او فارمټ ته راشئ او فارمټ کې ورته اټو فټ یې کړه موږ سره اصل کې دا به تاسې سره اټومیټیک ډول څنګه شي فټ شي. بل موږ سره چې دی هایډ او ان هایډ رو دی. په ده باندې چې خبرې وکړو ما سره 3 نمبر رو ده. زه به ورکړم موږ سره احمد دی فادر نیم یې علي دی صحیح ده که نه.
دا موږ سره یو نیم دی. زه دا ورته یم دغه ما سره څنګه که رو دا رو ما سره پټه کړم. هایټ ته راشي او هایټ رو ووهئ. اصل کې ډېر موږ سره به دا رو څنګه شي پټه شي. وګورئ موږ سره یو 2 3 درېیمه رو به موږ سره اصل کې نه وي. تاسې به دا ځان سره انتخاب کړئ ورته رو موږ سره څنګه که پټه شوه. زه ورته یم بیل ته یې راوله ان هایټ رو باندې به تاسې کلیک وکړئ. اصل کې ډېر وګوره موږ سره به درېیمه رو څنګه شي پیدا شي. زه ورته یم دغه کالم د بي کالم فادر نیم ما سره هایټ کړم. دلته به راشئ هایټ ته او په هایټ کالم باندې به تاسې کلیک وکړئ. وګوره موږ سره به نیم فادر نیم څنګه شي هایټ شي. راشي ورته موږ سره د بیډ ته راشي فارمیټ ته راشي فارمیټ ته هایټ ته راشي ان هایټ کالم باندې موږ سره به کالم څنګه شي راشي بیرته. زه فارمیټ ته راځم فارمیټ کې ورته وایم ان هایټ او ورته وایم هایټ شیټ. شیټ موږ سره مکمل څنګه که موږ سره شیټ اصل کې ډېر هایټ کم هغه نه لارې کولی شي تاسې راشي بیا هایټ شیټ تاسې اصل کې واخلئ. وګورئ موږ سره هغه دویم نمبر شیټ یا هغه اول نمبر شیټ ختم شو نشته دلته اصل کې ډېر تاسې وګورئ. زه ورته یم شوي که راته فارمیټ ته راشي فارمیټ کې بیا ان هایټ شیټ ته راشي. درته وایي څو اول نمبر شیټ تا سره ان هایټ شو ورته ان هایټ یې کوئ هایټ شو ان هایټ یې کوئ اوکې کوئ. وګورئ اصل کې ډېر موږ سره به څنګه راشي هغه شیټ به موږ سره راشي. بل موږ سره رینیم شیټ دی. وګورئ شیټ 1 موږ سره دی ورته یم نوم یې بدل کړه. زه ورته لیکم ما سره دا اټینډنس شیټ دی. دا وګوره موږ سره د دې لارې هم کولی شیټ 3 باندې کلیک وکړو ورته دلته رینیم زه ورته سټوډنټ نیمز دي موږ سره. دا وګورئ اصل کې ډېر دا هم تاسې کولی شئ ځان ته څنګه کوئ انتخاب کوئ. بل موږ سره دی موو اور کاپي شیټ. دغه د کوم جدول چې دی دا غواړم سټوډنټ نیم ته هم څنګه کوم انتقال کړم. دلته موو ته به راشئ بیا به ورته چېرته موو ټو اینډ سټوډنټ نیم ته خو دغلته یو دانه اپشن ته سره دی په ده باندې به کلیک کوئ. که چیرې کلیک ونه کړئ دغه ټوله ډیټا به دې ځای نه موو شي او هلته به لاړ شي دلته به پاتې نه شي. مګر دلته که چیرې کلیک وکړئ کاپي به هم در سره څنګه شي انتقال شي. دین پریس وکړئ. ګورئ موږ سره به دلته راشي دا وګورئ اټینډنس شیټ 1 او اټینډنس شیټ 2 اصل کې به دغه ډیټا موږ سره څنګه شي دلته هم څنګه شي انتقال شي. که چیرې بل نوم ورکوئ نو دا به موږ سره بیل وي او دلته دغه به موږ سره اصل کې ډېر څنګه اوسي بیل اوسي. خو دوی اسانه طریقه ده غواړئ چې د یو شیټ ډیټا بل شیټ ته انتقال کړئ فارمیټ ته راشئ فارمیټ کې بیا تاسې موو اور کاپي شیټ هم څنګه کولی شئ استعمال کولی شئ. بل ټیپ کلر دی موږ سره اصل کې ډېر ده. وګوره موږ سره ټیپ کلر څنګه دی وایټ دی. تاسې به فارمیټ ته راشئ فارمیټ کې به ټیپ کلر ته راشئ ورته موږ سره د دا رقم اوسي بیا په اټینډنس شیټ 2 باندې کلیک وکړئ. وګوره موږ سره به کلر څنګه شي بدل شي یا دلته کلیک وکړئ ورته ټیپ کلر موږ سره به څنګه اوسي دا رقم اوسي. دلته کلیک وکړئ موږ سره به بدل شي. دلته مو کوم رقم پکار دی سمو دا رقم پکار دلته ټیپ دغه ته اصل کې ویل کېږي ټیپ کلر ته دلته ټیپ کلر ویل کېږي. بل موږ سره چې دی دلته کې هغه پروټیک شیټ دی. پروټیک شیټ باندې اصل کې ډېر به موږ خبرې وکړو چې پروټیک شیټ څه لپاره استعمالېږي. که زه ورکړم موږ سره نیم شو بل موږ سره فادر نیم شو بل موږ سره چې شو دلته مارکس شو موږ سره نمرې دي دلته موږ سره 10 مارکس شو څونه نمرې وړي دي موږ سره او دلته دا به موږ ځان سره څنګه کوو دا به ټوټل مارکس کوو ټوټل مارکس ها او دا موږ سره هغه نمرې چې وړي دي او دلته ورکو پرسنټیج یې موږ څنګه کوو اصل کې او دلته ورکو ریزلټ اصل کې ډېر دلته د دې نه وروسته موږ په پروټیک شیټ باندې اصل کې ډېر خبرې کوو. که نیم زه ورکړم احمد دی موږ سره ولید دی موږ سره بل ولي دی بل موږ سره نثار دی بل موږ سره عدنان دی بل موږ سره خان شو. فادر نیم ولی د پلار نوم ولی دی د پلار نوم احمد دی د پلار نوم موږ سره چې دی خان دی او د نوم پلار نوم جان او د نوم د هم ولی او د هم څنګه ولی. ټوټل مارکس موږ سره 1400 دی اصل کې ډېر دا به تاسې راواخلئ کنټرول ډي وای کې موږ سره 1400 د څو نمرې وړي 1500 نمرې وړي د څو نمرې وړي 1400 نمرې وړي د 1400 نمرې اصل کې ډېر وړي د څو نمرې وړي د وړي دي 1200 نمرې د څو نمرې 1100 نمرې او د 1000 نمرې موږ سره اصل کې ډېر وړي دي. پرسنټیج موږ سره ریزلټ موږ سره درکړم زه ورته وایم چې موږ سره ریزلټ که چیرې ایکول اف که چیرې موږ سره دغه نمرې څنګه وي دا نمرې موږ سره زیاتې شوې دا
دا نمرې زیات یا مساوي شوي د 9 سره نو دا موږ سره څنګه که دا موږ سره پاس دی او که چیرې دا موږ سره نه وي نو دا موږ سره فیل دی اصل کې ډېر په ازموینه کې موږ سره فیل دی داسې راشي دا ځان سره وګورئ موږ سره پاس شو دا کنټرول ډي کوئ ځان سره پاس او فیل په درته وښایي دا موږ سره 900 نمرې وړي دا موږ سره 900 نه دا موږ سره 800 نمرې وړي موږ سره فیل شي صحیح ده که نه پرسنټیج اصل کې ډېر تاسې څنګه کوي معلوموئ ایکول زه ورته وایم دا نمرې مونږ سره به دا راواخلئ دا نمرې به راواخلئ بیا تاسې کولی شئ پرسنټیج لپاره پرسنټیج هغه طریقه چې کومه ده ټوټل نمرې ضرب دی خو یو بله طریقه مونږ لرو د دې لپاره هغه به پرسنټیج چې اصل کې ډېر مونږ معلومو داسې کار کوو چې راځو اوبټاین دغه اخیستل شوي نمرې دا به راواخلئ تقسیم به په ټوټل مارکس کې ضرب سل کوئ ایکوال مونږ سره دا اوبټاین مارکس مونږ سره څنګه که تقسیمي ټوټل مارک شفټ اتو سره مونږ سره په سلو کې صرف کړئ مونږ سره به اصل کې ډېر څنګه شي پرسنټیج هم لاسته راشي راځئ دې ته یو ډول بارډر ورکړئ تاسې اوس دغه نمرې چې زه ورته وایم په دې ټوټل مارکس کې مونږ سره ایډیټ نه کېږي په اوبټاین مارکس کې مونږ سره ایډیټ کېږي په دې کې مونږ سره ایډیټ نه کېږي په دې کې کېږي په دې کې نه کېږي په د نیم کې مونږ سره ایډیټ وشي او په فادر نیم کې مثلا کې ډېر ایډیټ وشي او په اوبټاین مارکس کې په دغه درې شوټو کې مونږ سره درې کالمو کې مونږ سره ایډیټ وشي او په دریو کې نه دا به تاسې راواخلئ انتخاب به کې فارمیټ ته به راشي پروټیک شیټ دا وګورئ اصل کې تاسې دلته یو ای پاسورډ ورکړئ بیا به یې ورکړئ ای پاسورډ دوباره که چیرې په ده باندې کلیک کوئ کلیک مونږ سره کار نه کوي وګورئ مونږ سره دا څنګه دی د شیټ څنګه شوی دی دا مونږ سره پروټیک شوی دی لاک شوی دی تاسې نه شئ کولی څنګه کوئ تغیر ورکړئ یو دا دی بل مونږ سره د مکمل د دغه لپاره دی اصل کې ډېر د شیټ لپاره مکمل ډرایو لپاره دی تاسې ګورئ اصل کې ډېر دا تاسې انتخاب کې راواخلئ مونږ سره دلته دی دا دی بوک 1 راغلی یو خو دا یو مونږ په دې ډیټا باندې څنګه کوو لاک ولګوو که چیرې تاسې غواړئ په بوک باندې یو مکمل ولګوئ فایل ته به راشئ پروټیکټ ته به راشئ او مکمل د انکریپټ وت پاسورډ ای به ورکړئ اوکې کوئ بیا یې ای ورکړئ او بیا تاسې اوکې کوئ له دې ځای نه وروسته راشئ دا ځان سره سیو کړئ سیو نه بعد تاسې کولی شئ دا ځان سره راشئ بوک 1 ځان سره انتخاب کړئ اصل کې ډېر موږ سره به په ده باندې پاسورډ لګېدلی ای پاسورډ ورکړئ موږ سره به څنګه شي هغه پاسورډ خلاص شي خو دلته وګورئ تاسې دا دی نه زه ورته وایم په دې نیم کې د موږ سره تغییر کېږي په فادر نیم کې هم کېږي ټوټل مارکس کې تغییر نه کېږي او په دغه کې موږ سره تغییر کېږي دا به تاسې راواخلئ لومړی به ټول سلیکټ کړئ هغه نه به فارمیټ ته راشئ فارمیټ کې پروټیکټ ای به پاسورډ ورکړئ هغه نه مخکې تاسې به کار باندې کوي خو که چیرې بیا راشئ تاسې نیم بدل کړئ زه ورته یم دا موږ سره څنګه دی دا موږ سره اصل کې ډېر نوم دی چې دا موږ سره صمیم دی اصل کې ډېر تاسې وګورئ دې کې به موږ څنګه کولی شو تغییر کولی شو وګورئ دلته پلار نوم یې چې دی دا موږ سره علي دی اصل کې ډېر وګورئ ایډیټ کېږي مګر دلته چې راځئ ایډیټ به نه کېږي زه ورته یم ټوټل مارکس د وړي دی 1400 اصل کې ډېر تاسې وګورئ هلته به موږ سره څنګه په ده کې تغییر کېږي مګر په ده کې به تغییر نه شو کولی د ټولې نمرې موږ سره 200 وړي دی